په هیواد کې د هوټلونو او رستورانتونو د فعالیتونو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست د مسؤلینو او هوټلونو د استازو ترمنځ مشورتي ناسته وسوه. په همدې تړاو د مالیې ورکوونکو د خدمتونو ریاست کې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست عملیاتي مرستیال معراج محمد معراج، د مالیې ورکوونکو د خدمتونو رئیس عبدالقیوم نصیر، د عوایدو د حقوقي خدمتونو رئیس ندا محمد صدیقی او د هوټلونو استازو ګډون کړی و. د عوایدو لوی ریاست د مالیې ورکوونکو د خدمتونو رئیس عبدالقیوم نصیر ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل چې دا د مالیې وزارت مسؤلیت دی ترڅو د هیواد د ټولو پانګوالو ستونزې واوري او هغوی ته په اړوند برخو کې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. ښاغلي نصیر د پانګوالو مسؤلیتونو ته په اشارې زیاته کړه چې اوس مهال په هیواد کې امنیت ټینګ شوی او په ټولو برخو کې د کاروبار او پانګونې ښه فرصتونه برابر شوي دي، نو پانګوال هم باید په بیلابیلو برخو کې د پانګونې په ترسره کولو سره ولس ته ګټور خدمتونه وړاندې کړي او ترڅنګ یې مالیات په خپل وخت د هیواد بیت المال ته وسپاري. با افتخار بدیم که الحمدلله امروز افغانستان تمام پروژه هایی که تطبیق میشه از پول شماست. این یک افتخار است. در پالیز که یک افتخار است، یک صدقه جاری است. اگر ببینید در تنها پروژه کوتل خیرخانه 370 میلیون تقریبا 400 میلیون افغانی است. او نه امریکایی برای ما میته نه انگریز، پول من شماست. ورپسې د هوټلونو استازو خپلې ستونزې شریکې کړې. د ستونزو له اورېدو وروسته د عوایدو لوی ریاست عملیاتي مرستیال معراج محمد معراج خبرې وکړې او ډاډ یې څرګند کړ چې یادې شویو ټولو ستونزو ته به په خپل وخت په سمه توګه رسېدنه کیږي. ښاغلي معراج زیاته کړه اوس خو زموږ او ستاسو په ګډه باندې دغه مسؤلیت دی. که خدای ناخواسته زموږ د وزارت مالیې کې که هر څوک هر مامور یو مشکل لري، تاسو لپاره خنډونه ایجادوي، برخورد اخلاقي نه یا خدای ناخواسته اداري مالی یا اخلاقي فسادونو کې واقع کیږي، نو په ګډه باندې به د هغه مخه نیسو. په دې چې د مکلفیت فقط زموږ نه دی. په پای کې د هوټلونو له استازو غوښتنه وشوه چې د خپلو ټولو مالیاتي ستونزو اړوند یوه معقوله طرحه جوړه او د مالیې وزارت سره یې شریکه کړي تر څو ستونزو ته په سمه توګه رسېدنه وشي.